ملګرو آیا تاسو د دینه خبر یې چې تاسو په پټو کې دنه د هر کلاس کینګ د تاریخ کم راجا ریپرزنټ کوي او آیا تاسو ته دا پته شته چې د نوکیا کمپنی د موبایل جوړولو نه مینه داسې سکار کو د کم دوجینه چې دا غو موبایل دومره مضبوطی وي او ملګرو کله چې مونږ فرنجو کو نو مونږ د الله پاک شکر ولې ادا کوو او د نورم داسې پیکټس ته پیجندو لپاره زما سره د ویډیو د اخیره پوری اوسئ. نمبر 6 تاسو په پارک یا میوزیم کې پاس باندې ناز د ویریئر سټیچوز لیدلی وي خو آیا تاسو چرته دا نوټس کړی دي چې د یو اس باندې خپې ولي اوچتي او بل طرف ته د یو اس یو خپې ولي اوچتي او یا د یو اس څلور خپې ولي پسمکه باندې نو ملګرو دا صرف د سټیچو ډیزاین نه وي بلکې دا یو ساين وي چې په دې اس باندې ناز د دې کس مرګ څنګه شوی او کنه ملګرو پاسل کې چې د کم اس باندې خپې اوچتي هغه دا ریپرزنټ کوي چې د دې کس مرګ د جنگ په میدان کې شوی او کله یو اس یو خپې اوچتي وي نو د دې مطلب دا وي چې دا کس په جنگ کې زخمی شوی او بیا وروسته مړو او کله یو څلور ونه خپې په ځمکه باندې د دې مطلب دی چې دا هغه انسان ډیث نیچرلی شوی. نمبر 5 ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته چې د زهرو ذایقه څنګه وي که تاسو خبر شئ نو حیران بشئ چې یو پیر یو کس د زهرو د ذایقې د معلومولو لپاره د خپل ژوندۍ ریسک اخیستی و هغه کس کاپی او پین خپل مخې ته کېښودو او بیا زهرو خوړو په کاپی کې څه ولیکل او بیا مړ شو په هغه کاپی کې هغه د زهرو ټیسټ لیکلی و او په هغې کې دا لیکلی و چې زهر لږ ترخه یا تاروي کم چې په ژبه باندې ولګي نو ژبه سوځي او ملګرو د دې نه علاوه 15 قسمه زهر په دنیا کې ډېر زهریله منلی کېږي. نمبر 1 باټولینم ټاکسین. نمبر 2 میټوټاکسین. نمبر 3 بیتریکوټاکسین. نمبر 4 وی ایکس. نمبر 5 رایزن. فیکٹ نمبر 4 ملګرو موږ ټول د پرنجي کولو نه وروسته د الله پاک شکر ادا کوو خو زیاتره خلک داسې ولیکي هغو ته په خپله پته نه وي خو د دې شاته یو ډېره شاکینګ وجه ده په اصل کې ملګرو رښتیا خو دا دي چې کله تاسو له پرنجی درشي نو د یو ملي سیکنډ لپاره ستاسو زړه ودرېږي او د دې لپاره موږ د الله پاک شکر ادا کوو. نمبر 3 ملګرو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې ببلګم ته چنګم ولې ویلی کېږي په اصل کې د ببلګم په شروع ورځو کې د غم دا ټیکسچر به د الاستیک چکل نه جوړولی کېدو کم چې یو شانتي نیچرل لیټکس ربړ وي خو په اوسني دور کې غم د سنټیټیک ربړ په شان سټیراین بیوټراین کم چې د کار په ټایر کې استعمالیږي یا پالی ویلن اسیټیټ کم چې پالمر ګلو کې استعمالیږي دا غې نه جوړولی کېږي د دې لپاره چې د چکل په شان نیچرل ټیکسچر ورته میلاو شي او هم دا وجه ده چې تاسو خلکو ته دا ویلی کېږي چې چنګم هیڅ کله مه تېروئ. نمبر 2 د نوکیا کمپنی نوم خو د وړوکي نه والا د بوډا پورې خلکو باورېدلی او دا ټول د دې نه خبر دي چې دا کمپنی د خپل موبایل د مضبوطیا لپاره ډیره مشهوره ده خو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې نوکیا کمپنی به د موبایل جوړولو نه مینه بولټس جوړول او بیا وروسته د کمپنی موبایل جوړول شروع کړو کېدای شي د دې وجې نه د دوه موبایل دومره مضبوطې وي حالانکه اوس خو د نوکیا موبایل بندي شوي دي خو دا کمپنی اوس هم بولټس جوړوي. نمبر 1 ملګرو د تاش پتې خو به تاسو ټول لیدلی وي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې په دې کلاس کې د هر کلاس یعنی ډایمنډ کلب سپیډ او د هټ راجا د تاریخ غټ راجا ریپرزنټ کوي او کنه د سپیډ کینګ راجا ډیویډ ریپرزنټ کوي د کلب کینګ د گریټ الکساندر ریپرزنټ کوي د هټ کینګ راجا چارلی میګنی ریپرزنټ کوي او د ډایمنډ کینګ جولیس سیزر ریپرزنټ کوي. نو ملګرو دا اوس امیزنګ فیکټس که تاسو دا ویډیو خوښ شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.